الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لهر سنه مخکې ټولو قدرمنو میلمنو ته، سفیر صاحبانو، محترمو دیپلوماتانو او د نړیوالو سازمانونو استازو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې د مبارکې روزې له دې فرصت نه دا استفاده کوم چې تاسو سره په دې روزه ماتي کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وینم. بیا هم هر کله راسئ. څه وخت مخکې مې د روژې په نیمایي کې عمان سلطنت ته سفر درلود چې یو ډېر ښه سفر و او ډېر ښه لیده کاته وسو، او دا لومړی ځل و چې په لوړه کچه د افغانستان او عمان سلطنت تر مابین راشه درشه شروع سوه. همدارنګه د سیمې له هیوادونو سره او د نړۍ له هیوادونو سره هم تعاملات او راشه درشه ورځ په ورځ نوي پړاو ته داخليږي او تعامل زیاتیږي. خوشحاله یم چې په اقتصادي برخه کې هم د هیواد وضعیت ښه لوري ته روان ده. څه وخت مخکې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تحولات راغلو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو یې اثراتو، په افغانستان کې هم څه ناڅه اثرات درلودل چې یو له هغو جملې نه د افغانیو په ارزښت باندې اثر و چې لله الحمد افغانۍ بیرته خپل ځای ته ورسېدله او خپل حیثیت یې وساتو، خپل ثبات یې وساتو، او دا یې ثابته کړه چې د افغانستان اقتصاد اوس په خپلو پښو ولاړ ده او په بهرنیو مرستو باندې تکیه نه ده. په بیلابیلو برخو کې په لویو پروژو باندې کار روان ده، ځینې بشپړې سوي دي او ځینې شروع دي چې دا هم یوه ښه لاسته راوړنه ده. د کابل کندهار 480 کیلومتره سړک نوی پوخ سو سره له پلچکونو او لویو پلونو. دا یو ډېر لویه پروژه او په ښه ډول عملي سوه. همدارنګه د ټاپي په پروژه باندې تیز کار روان ده. له دې سره په څنګ کې د سالنګو د کوشتېپې لویې پروژې په ټولو باندې کارونو پرمختګ کړی ده او تر ډېره حده پورې ډېرې زیاتې وړې پروژې دي چې ځینې بشپړې سوي دي او ځینې تر کار لاندې دي. په هیواد کې تر 300 زیات د اوبو د زیرمه کولو چک ډیمونه جوړ سوي دي. او همدانن د تورخم لاره چې له تیرو 3 هفتو نه بنده وه، له پاکستاني لوري سره د خبرو تفاهم له لارې خلاصه سوه. دواړه هیوادونه باید کوشش وکړي چې خپل مشکلات د تفاهم او مذاکرې له لارې حل کړي او داسې اقدامات ونیسي چې عامو خلکو ولسونو ته ضرر رسي. او موږ 5 نور ګاونډي هیوادونه لرو لکه چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران. هغوی سره هیڅ ستونزه نه لرو، هیڅ مشکل نه لرو. که کله کومه خبره مشکل رامنځته کېږي هغه د مفاهمې له لارې حل کېږي. هیله ده چې د ګاونډي هیواد پاکستان سره هم په همدغسې شکل باندې مسایل حل سي او مشکلاتو ته د پای ټکی کېښودل سي. په تیرو 4 لسیزو کې په میلیونونو افغانان مختلفو هیوادو ته مهاجر سوي دي، خصوصا پاکستان او ایران ته. د موږ هیله دا ده چې له دې نه وروسته هم لکه څنګه چې تر اوسه پورې مهمان نوازي سوې ده، په راتلونکي کې هم قدر وسي او د دې راستنېدنه په تدریج سره وي او په باورمندانه شکل سره وي. بیا هم د مهاجرینو د راستنېدنو په سلسله کې د نړیوالو سازمانونو توجه او مرستې ته هم اړتیا ده او د اړونده هیوادونو ښه برخورد، حوصلې او له مهاجرینو سره ښه چلند ته هم اړتیا ده. موږ له ټولو نه هیله کوو چې په دې برخه کې همکاري وکړي. دې کې شک نشته چې د افغانستان امنیت اوس تر بل هر وخت فوق العاده ښه ده. په ټول هیواد کې هیڅ ستونزه نه لرو، ولې ځینې داسې مشکلات شته چې د مهاجرینو راتګ ته په یو وار او په یو وخت کې آمادګي مشکله ده. نو هیله ده چې دا کار په تدریج سره عملي شي. اطمینان ورکوو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته چې افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي،
بهترین امنیت ته او هیڅوک نشي کولای چې د افغانستان له خاورې نه د چا په ضرر ګټه پورته کړي. دا وضعیت په تیرو څه کم 4 کالو کې ټولو ته ثابت شو. په دې وروستیو کې چې یو ځل بیا د اسرائیلو غاصب رژیم په غزه باندې وحشانه بمبار شروع کړی، موږ یې په کلکو ټکو غندو. په کار ده چې د سیمې هیوادونه، د نړۍ هیوادونه، قدرتمن جهاتونه، موثر جهاتونه هغه د فلسطیني ولس دغه مظلومانه نسل وژنې په مخنیوي کې لاس په کار سي او نور پرې نږدي چې دغه ظلم دوام وکړي. د غزې غمیزه د نړیوالو بشري جوړښتونو وجود او دعوا تر سوال لاندې راوستې ده، بلکې د حاکم نړیوال نظم او ارزښتونو دوام یې له شک سره مخ کړی ده. په یمن کې را ټوکېدونکی کړکېچ هم د اندېښنې وړ ده، دې ته هم خاصه توجه پکار ده. هیله ده چې دغه کړکېچ نور اوږد نشي. یو ځل بیا هم ښه راغلاست درته وایم. خوشحاله یم چې د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې وینم او د روزې په دې مبارکو شپو ورځو کې سره رایوځای سوي یو. الله دې وکړي چې ښه روزه ماتم کړی وي او هر وخت موږ تاسې الله تعالی په خوشحالي سره یوځای کړي. هر کله راسئ. ډیره مننه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.